ګلبدین نایب او ځوانو لوبغاړو د اصغر وایس کپتاني وننګوله. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی کپتان ګلبدین نایب او ورسره اووه ځوان لوبغاړو د کرکټ بورډ هغه پریکړه وننګوله چې اصغر افغان یې وایس کپتان وټاکه. ګلبدین نایب او له هغه سره ملګري ځوان لوبغاړي وایي چې اصغر افغان د کارکردګۍ او فټنس له کبله په لوبډله کې ځای نه لري، نو د ټیم مرستیال کپتان څنګه جوړیدای شي؟ ښاغلي نایب کرکټ بورډ چلنج کړ چې د اصغر افغان د تیرو 3 کلونو ریکارډ دې راوباسي او له ملت سره دې شریک کړي. ګلبدین نایب د افغانستان د ځوانو لوبغاړو لویه برخه پر ځان راټوله کړې او دا هڅه یې پیل کړې چې د افغانستان کرکټ له مافیا او سیاست نه وژغوري. پخوانی کپتان ګلبدین نایب د نوي کپتان راشد خان ارمان کپتانۍ ته غاړه ایښې، خو وایي چې مرستیال کپتان د مرستیالۍ وړتیا نه لري. ګلبدین نایب تېره شپه له لوبغاړو سره په یوه ناسته کې دا هم ویلي چې د کرکټ د پخوانی چیرمن عاطف مشل سیاسي منګولې به هم له افغان ملي ټیم نه وباسي او تر څو چې د ده په وینا په لوبغاړو کې سیاست او د مافیا لاسونه نه وي لنډ شوي، نور به افغان لوبغاړي له لوبې کولو ډډه کوي. ګلبدین نایب تېره ورځ د نوي کپتان د اعلانولو پر مهال رسنیو د ګڼو استازو په وړاندې عاطف مشل تورن کړ چې د کرکټ بورډ په بربادۍ پسې راولاړ شوی دی. ګلبدین نایب تېره شپه ځوانو لوبغاړو سره یو ځای ویلي دي چې که ولسمشر مشال له بورډ نه لري یا بورډ اصغر افغان د مرستیال کپتان نه له دندې لرې نه کړي، نو د کرکټ بورډ د نااحوالو سره به د نړیوال جام هغه ټولې کړنې او په لوبډله کې د سیاست او لاسوهنو ټول جریان به له ولس سره شریک کړي. د افغان کرکټ بورډ دواړه مشر چارواکي اجرایوي رئیس او چیرمن لندن ته پر لاره دي او موږ ونه توانېدو چې د هغوی غبرګون ترلاسه کړو.